سپېڅلي نامه چې قرآن نازل کړ او په لومړي آیت کې یې دا وفرمایل اقرا یعنی ولوله او په قلم سره یې قسم یاد کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نقیب الله حبیبي یم. د قرآن کریم او تجوید د زده کړې لومړي درس ته ښه راغلاست. په دې درسي لړۍ کې به زه تاسو ته د قرآن کریم او تجوید د زده کړې په باره کې مهم او ضروري مسایل بیانوم. که چیرې تاسو دغه درسونه په ښه شکل سره تعقیب کړئ او هغه تمرینونه چې تاسو ته ښودل کېږي هغه عملي کړئ، نو حتما به مو قرآن کریم په ډېر ښه شکل سره زده شي او په ډېره ښایسته بڼه به یې تلاوت کوئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غوره له تاسو څخه هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې وروښایي. همداراز حضرت بیبي عایشې رضی الله عنهما څخه روایت دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. چې ژباړه یې ده هغه څوک چې په قرآن کریم کې مهارت ترلاسه کړي د هغوی اندازه د مقرب ملایکو په څیر ده، یعنی د تاسو درجې د الله تعالی په نسبت باندې لوړیږي. همداراز الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم په ترتیل سره تلاوت کړئ. له ترتیل څخه مراد تجوید او په ښایسته بڼه تلاوت کول دي. موضوعات چې غواړم په دې لړۍ کې ورباندې بحث وکړم هغه لومړی د تورو مخرجونه دي. موږ باید تورو مخرجونه زده کړو چې توري له کوم ځای څخه ادا کیږي. د هر توري مخرج موږ باید زده کړو. د بېلګې په توګه د سوره فاتحې په آخري آیت کې د ولضالین کلمه ده. دغه ولضالین کلمه که چیرې موږ د ضاد په ځای دال ادا کړو یا ظا ادا کړو چې ډېر خلک ادا کوي، نو دا په معنا کې تغییر راولي. ولضالین د لارورکي په معنا دی، اما کله چې موږ د ضاد په ځای دال استفاده کوو یا د دال په ځای ظا استفاده کوو، نو دلته په ژباړه کې تغییر راځي. دوهمه موضوع چې موږ ورباندې بحث کوو د تورو او کلمو نري او ډک لوستل دي. یعنی کومه کلمه یا کوم توری په کوم وخت کې ډک ادا کېږي او په کوم وخت کې نري ادا کېږي، کوم صفتونه لري. دا به ټول په ډېر تشریحي شکل سره بحث کړو. درېیمه موضوع د مشدد میم او نون حکمونه دي چې د مشدد میم او نون په حکمونو کې به موږ د مشدد میم او نون ټول موضوعات بیان کړو. څلورمه موضوع د ساکن میم، ساکن نون او تنوین مسایل دي. که چیرې تاسو دغه مسایل سم زده کړئ، قرآن کریم به په ډېره ښایسته بڼه تلاوت کوئ او کومه لفظي غلطي به هم پکې ونه کړئ. پنځمه موضوع قمري او شمسي لامونه دي چې په کوم وخت کې باید موږ د لام او الف توری تلفظ کړو او په کوم وخت کې موږ باید د لام او الف توری تلفظ نه کړو. شپږمه موضوع چې ورباندې بحث کوو هغه مد او د هغه اړوند مسایل دي. یعنی کوم توری او کومه کلمه موږ باید کش کړو، یعنی اوږده یې کړو، او کوم توری او کومه کلمه باید کش اوږده نه کړو. مد او د هغې ډولونه ټول په همدغه بحث کې څېړل کېږي. لومړی راځم د تجوید عمده موضوعګانې تاسو ته بیانوم. هر علم چې تاسو غواړئ لومړی زده کړئ، د هغه علم تعریف باید تاسو لومړی زده کړئ. کله مو چې تعریف زده کړلو، وروسته له هغې څخه تاسو هغه علم پیژنئ. کله مو چې هغه علم وپېژندلو، نو وروسته له هغې څخه تاسو کولی شئ هغه په ښه شکل سره زده کړئ. راځم تجوید تعریفوم. د تجوید د علم تعریف دا دی: تجوید په لغت کې ښه جوړولو او ښایسته کولو ته وایي، او په اصطلاح کې له هغه علم څخه عبارت دی چې د تورو له مخرجونو او صفتونو څخه بحث کوي چې د هغې په مراعاتولو سره قرآن کریم په سمه توګه لوستل کېږي. یعنی تجوید خپله دغه لغوي معنا چې کومه ده دغه ښه جوړولو ته وایي، دغه ښایسته کولو ته وایي، او په اصطلاح کې د الفبا له تورو څخه بحث کوي چې کوم توری له کوم ځای څخه باید ادا شي او کوم صفتونه هر توری لري. دا ټول د دې لامل کېږي چې موږ قرآن کریم په ښه شکل سره تلاوت کړو. د تجوید د علم غرض، د تجوید د علم څخه موخه یا هدف څه دی؟ موږ ولې باید تجوید علم زده کړو؟ د قرآن کریم په سمه توګه لوستل دي چې خپله ژبه له غلطۍ څخه وساتو. یعنی د تجوید د علم غرض چې دی هغه د قرآن کریم په سمه توګه لوستل دي. یعنی موږ ولې باید تجوید زده کړو؟ ځواب دا دی چې موږ قرآن کریم په سمه توګه تلاوت کړو، موږ په قرآن کریم کې غلطۍ ونه کړو. لکه
مخکې مې چې تاسو ته ویلي وو چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي دي ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کریم په ترتیل سره ووایي. نو همدا ځای دی چې د تجوید علم ته ضرورت پیدا کېږي چې موږ باید د تجوید علم زده کړو او د تجوید په علم باندې عمل وکړو. د دې لپاره چې موږ د تجوید علم سم زده کړو او هر توری له خپل مخرج څخه ادا کړو او قرآن کریم په ښایسته بڼه ووایو، نو موږ باید د تورو مخرجونه وپېژنو چې کوم توری له کوم ځای څخه ادا کېږي. عموما 5 ځایونه دي چې د هغه ځای څخه توري ادا کېږي. مخکې له دې چې زه هغه 5 ځایونه تاسو ته تشریح کړم، لومړی راځم چې تاسو ته مخرج در وپېژنم چې مخرج څه ته وایي. مخرج په لغت کې د وتلو ځای ته ویل کېږي او د تجوید د علم په اصطلاح کې هغه ځای ته ویل کېږي چې توری ورځنې ادا کېږي. مخرج څه ته وایي؟ مخرج هغه ځای دی چې د هغه ځای څخه موږ توری ادا کوو. د بېلګې په توګه د ح توری یا د عین توری د ستوني له منځ څخه ادا کېږي، نو د عین یا د ح د توري مخرج د ستوني منځ دی. یا هم د فا توری، د فا توری د شونډو څخه ادا کېږي، نو د فا د توري مخرج شونډې دي. همداسې نور توري 5 ځایونه دي چې د هغې ځای څخه ډېر توري ادا کېږي. یا د انسان د تکلم په سیستم کې دغه 5 ځایونه چې دي ډېر اهمیت لري. لومړی د خولې خالي ځای یا جف دی. د خولې له خالي ځای یا جف څخه 3 توري ادا کېږي چې په همدغه بحث کې به بیا تشریح کړم. وروسته له هغې څخه ستونه دی. له ستوني څخه 6 توري ادا کېږي. ستونه یا حلق چې دا په 3 برخو باندې ویشل شوی دی: د ستوني منځ، د ستوني سر او د ستوني بیخ. دریم ځای چې د هغه ځای څخه ډېر توري ادا کېږي هغه ژبه ده. له ژبې څخه 18 توري ادا کېږي. څلورم ځای چې د هغه ځای څخه ډېر توري ادا کېږي هغه شونډې دي. او 5م ځای چې د هغه ځای څخه د نون او میم اواز راوځي هغه پوزه یا د پوزې پاسنۍ برخه خیشوم دی، چې هر یو به په تشریحي شکل سره تاسو ته بیان کړم. لومړی د جف یا د خولې خالي ځای. هغه توري چې د جف یا د خولې له خالي ځای څخه ادا کېږي هغه 3 توري دي. لومړی الف چې همیشه ساکن وي او مخکې له هغې څخه زوه راغلی وي. دوهم یا چې همیشه ساکنه وي او له هغې څخه مخکې زی راغلی وي. دریم واو چې ساکن وي او د هغې څخه مخکې پیښ راغلی وي. البته یا همیشه ساکنه نه وي، الف همیشه ساکن وي. دا ته باید یادونه وکړو. یعنی دغه 3 توري چې د مادي تورو په نامه هم یادېږي که چیرې ساکن وي نو دوی ته د مد توري ویل کېږي. نو د مد د ادا کولو په وخت کې دغه توري د خولې له خالي ځای یا له جف څخه ادا کېږي. اما که چیرې دغه 3 توري زوار ولري یا زیر ولري یا پیښ ولري یعنی ساکن نه وي نو بیا د خولې له خالي ځای څخه نه ادا کېږي. د بېلګې په توګه واو له شونډو څخه ادا کېږي. که چیرته زوار یا زیر یا پیښ ولري یا د ژبې له منځ څخه ادا کېږي. او یا هم الف چې زبر یا زیر یا پیښ ولري نو بیا په حمزه په نامه یادېږي چې د ستوني له بیخ څخه ادا کېږي. یعنی دا په هغه وخت کې د خولې له خالي ځای یا له جف څخه ادا کېږي چې خپله 3 وړه ساکن وي او مخکې د الف څخه زوه راغلی وي، مخکې له یا څخه زی راغلی وي او مخکې له واو څخه پیښ راغلی وي. دا 3 توري د خولې له خالي ځای یا له جف څخه ادا کېږي چې دلته په تصویر کې تاسو ته ښکارېږي. هغه توري چې له ستوني یا حلق څخه ادا کېږي 6 توري دي: حمزه او ها، غین او خا، عین او ها. حمزه او ها یعنی کوچنی ها یا 2 سترګې لرونکې ها د ستوني یا بیخ څخه ادا کېږي، یعنی مخرج د ستوني په بیخ کې دی. د دې 2 تورو د مخرج ترمنځ فرق دا دی چې که چیرې موږ وغواړو حمزه تلفظ کړو نو هغه نفس زموږ هغه د هوا تلل په ستوني کې بندېږي. د بېلګې په توګه اما که چیرې وغواړو ها تلفظ کړو نو
نفس جریان پیدا کوي، یعنی د هوا تلل په ستوني کې جریان لري. تاسو پام وکړئ، یعنی هوا بندیږي نه، هوا جریان پیدا کوي اما په حمزه کې بندیږي. نور د دواړو مخرج په یوه ځای کې دی. دوهم مخرج چې د عین او د ح دی، د ستوني په منځ کې دی. دغه دوه توري له همدې ځای څخه ادا کېږي، عین او ح. دا دوه توري چې دي د ستوني له منځ څخه ادا کېږي او فرق یې په منځ کې دا دی چې د عین د ادا کولو په وخت کې هغه کوچنۍ ژبه چې په ستوني کې موقعیت لري، هغه د هغې شا په ستوني باندې ورنښلي، عین. او د ح په وخت کې بیا داسې نه کېږي، ح. د ستوني سر دوه توري ورڅخه ادا کېږي چې غین او خا دي. غین او خا دا دواړه هغه توري دي چې د ستوني له سر څخه ادا کېږي. که چیرې داسې یوه کلمه وي چې په هغې کې هم حمزه راغلی وي هم عین راغلی وي، دا باید څرنګه ادا شي؟ دا باید داسې ادا شي چې لومړی باید غږ د ستوني په بیخ کې وي او د هغې ځای څخه وروسته د ستوني منځ ته راشي، یعنې عین ادا شي. وروسته له هغې څخه له خولې څخه راوځي. د بیلګې په توګه اعوذ. وګورئ، که زه چېرته تاسو دلته په لاس کې در وښایم، د ستوني بیخ، عو د ستوني مابین، ذو چې له ژبې څخه ادا کېږي، اعوذ. یعنې لومړی غږ دلته دی، وروسته له هغې څخه غږ د ستوني مابین ته راځي او وروسته له هغې څخه له خولې څخه بهر کېږي، اعوذ. دا و د نن ورځې درس. نور مخرجونه او نور ځایونه به په نورو درسونو کې تاسو ته تشریح کړم، په دې هیله چې له دې درس څخه مو ډېر څه زده کړي وي. تر بل درس پورې مو په الله تعالی سپارم. ښې چارې ولرئ.